السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاست. موږ هم شکر دی د الله په فضل او رحم روغ او جوړ او صحتمند یو. دوستانو، روژې مو څنګه روانې دي؟ سختې خو به نه وي. موږ خواته خو ورځې لنډې دي او هوا هم ښه صحیح یخه ده. نو اصلا پرې نه پوهېږو چې ورځ څنګه تېرېږي. کله ناکله خو وایم کاش چې لږ ناوخته افطار وشي تر څو ورته صحیح ورسېږم او په آخر کې وارخطا نه شم. زه 3 بجې کار نه راځم او 5 نیمې بجې افطار کېږي، نو همدا 2 نیم ساعته وخت لرم چې هر څه تیار کړم. لکه څنګه مې چې تېر ولاګ کې ویلي وو چې د روژې میاشت کې به کوشش وکړم چې د سحري او افطاري روټین تاسو سره شریک کړم، تر څو تاسو ته هم یو څه ناڅه آیډیا پیدا شي او وکولی شم تاسو سره مرسته وکړم. ځکه ماته خو ټولو نه سخت کار همدا ښکاري چې بیا به څه تیاروم. آیا تاسو سره همدا کېږي دوستانو؟ نو ما ویل چې کم از کم ستاسو خو کار اسان کړم او یو څه آیډیا به تیار ولرئ. او که تاسو خپله هم څه سپارښتنه لرئ نو کولی شئ راته کامنټ کې ولیکئ. راځئ چې د روژې 2 او 3 ورځې ولاګ به په ګډه سره وګورو. دا ورځ مو سحري پیشلمي ډېر ساده او فقط د توت زمیني یا هم سټرابري او شیک مو جوړ کړ، ځکه چې اصلا اشتها مو نه درلوده. د توت زمیني شیک دپاره مې توت زمیني، یو څو دانې خرما، بادام، پیروی، شیدې او لږ شات په یو مکسر کې واچول. دا ټول مواد مې ښه سره مکس کړل. دا مې بیا ګیلاسونو کې واچول او نوش جان مو کړ. د روژې اوله ورځ خو مو مورجانې کره تېر کړ، نو د روژه ماتې جوړول نه بیخي بېغمه ومه. په دویمه چې کله کار نه راغلم نو زر مې اول اوړه وغږل چې ډوډۍ پخه کړمه، ځکه چې په دې ورځ مو پلان نیولی و چې نور شیان تر څنګ شیروا هم جوړه کړمه، نو دې سره بیا کورنۍ ډوډۍ ښه خوند کوي. په دې اخرو کې ماته یوازې د سپینو اوړو ډوډۍ ډېر خوند نه راکوي، نو سبوسدار اوړه هم ورسره مکس کومه. نو په یوه غټه کاسه کې مې 2 رقمه اوړه، خمیر مایه، مالګه، لږ غوړي او اوبه سره ګډ کړل. نرم اوړه مې وغږل او یو څنګ ته مې کېښوده چې ورسېږي. ورپسې مې بیا د شیروا جوړولو دپاره غوړي او پیاز په یو دیګ بخار کې واچول. یو څو دقیقو دپاره مې ښه سره مکس کړل چې پیاز لږ خپل رنګ بدل کړي او سور شي. بیا هم پکې یوه دانه میده شوي رومي او 3 پلیه میده شوي اوږه هم ورګډ کړل. یو څو دقیقو دپاره مې مکس کړ او د ښه رنګ دپاره مې لږ رب هم پکې ور اضافه کړ. بیا هم پکې د پسه غوښه هم واچول او دا مې هم یو څو دقیقو دپاره سره کړله. ورپسې بیا مالګه، لږ زیره او تور مرچک واچول، ښه مې سره ګډ کړل. اوبه مې هم پکې واچولې. د دیګ بخار سر مې بند کړ او 10 دقیقو دپاره مې بخار ورکړ. تر هغې نو د پیرکیو دپاره مې ګندنه هم میده کړله. فلحال دلته وطني ګندنه نه پیدا کېږي، نو دا خارجي ګندنې نه مې پیرکي جوړ کړل چې د دې خوند هم خراب نه ده. دا مې چې میده کړ، بیا مې ورسره شین پیاز هم میده کړ او دواړه مې ښه صحیح ومینځل او پرې مې ښودل اوبه ترې لاړې شي. دا دواړه مې بیا په یوه غټه کاسه کې واچو. په سر مې ورته تازه دڼیا، مالګه، غوړي، لږ میده شوې وچه دڼیا او مساله داره مرچک هم واچول. ښه مې سره ګډ کړل او لا سره مې ښه ومږل چې نرم شي. بیا مې یو څنګ ته کېښوده چې وروسته بیا پیرکي جوړې کړم. ورپسې نو د شیروا دپاره غوښه هم لږه نرمه شوې وه. د لاندې مې منقل بیا تیز چالان کړ او پرې مې ښوده چې غوښه لږه سره شي او اوبه هم کمې شي. ورپسې بیا یو دانه کچالو هم سپین کړ او میده کړ پکې واچو. بیا مې پکې یوه دانه شین مرچک هم واچولو تر څو یو ښایسته بوی وباسي. غوښه چې سره شوه نو د شیروا اوبه او مالګه مې برابره کړه. دوباره مې څو دقیقو دپاره بخار ورکړ چې غوښه ښه صحیح نرمه شي او کچالو هم نرم شي. ورپسې نو اوړه هم رسېدلي وو. زر مې یوې ډوډۍ پیړۍ جوړه کړه او 3 وړې پیړۍ مې پیرکیو دپاره جوړې کړلې.
ماشومان خو پیرکي نه خوري نو هغوی دپاره مې هېڅ جوړ نه کړه او دوه مې ژوند ملګري ته یو دانه مې ځان ته جوړ کړه. زه خپله هم ډېر پیرکي نه خورم ځکه چې بیا نور هېڅ شی هم نشم خوړلی. اوړه مې بیا دوباره یو څو دقیقو دپاره پرېښوده چې ځان ونیسي او هوارول یې اسان شي او تر هغې مې بیا سمبوسې هم یخدانه وویستې او په کم اور باندې مې تقریبا 15 نه تر 18 دقیقو دپاره سرې کړلې. دا بعضې شیان مې چې روژې نه یو څو ورځې مخکې تیار جوړې کړې وې وساته ډېر مرسته کوي ځکه که ناوخته مې نو فقط یخدانه یې وباسم او غوړیو کې یې سرې کوم یا داش کې څو دقیقو دپاره پخوم خلاص. ډوډۍ مې هم بیا جوړ کړ، په سره متلک سیادانه او کنسولې واچولې او داش کې مې په 250 درجې سانتیګریډ کې کېښودل چې پخه شي. ورپسې بیا د پیرکیو ډکولو ته هم شروع وکړله. پیرکي چې جوړ شول بیا مې سره کولو ته شروع وکړله. کړاهي کې مې لږ غوړي واچول، پیرکي مې هم واچول او دواړو خواوو نه مې سره کړل. یوه دانه چې ما سره کړه بیا مې باقي لورکۍ سرې کړلې او زه باقي کارونو کې مصروفه شوم. بعضې کارونه مې لورکۍ باندې هم کوم تر څو زده کړي. پوهېږم چې هر څه صحیح او پرفیکټ نشي جوړولی، ولې پروا نه کوي، همداسې کولی شي آهسته آهسته زده کړي او موږ تاسو به هم په همدا طریقه زده کړي وي. ډوډۍ چې پخه شوه او داش نه مې وویستله نو بیا مې قیچي سره ټوټه کړله تر څو دا واړه کارونه مخکې نه تیار خلاص وي. دوستانو، یو شی چې روژې کې زموږ کور کې هره ورځ جوړیږي او ټول یې ښه په خوند خوري هغه د میوو چاټ دی. زما ماشومان روژې ته همدې چاټ دپاره هم ډېر خوشحاله وي او زه یې هره ورځ جوړوم. د دې چاټ دپاره هر رقم میوې چې کور کې وي لکه توت زمیني، کیلې، انګور، مڼې دا ټول میده کړلې او په یو کاسه کې واچولې. کیلې نسبت نورو موادو نه ډېر اچوم ځکه چې دې سره د چاټ خوند ښه کېږي. دا ټول مې په یو کاسه کې واچول. د دوی په سر مې بیا 2 غټې قاشقې په اندازه روح افزا، لږې شیدې او پیروی واچولو او سره ګډ مې کړ. بیا نو میز هم اماده کړ او هر څه مو پرې کېښوده او افطار مو وکړ. نو همدې سره یو بله روژه هم مکمله شوه. بس الله دې خپل په دربار کې قبول کړي. په بله ورځ دعوت هم و او سحري ته جګ هم نشو ځکه چې زما د موبایل غږ ټیټ و نو الارم باندې بیخي پوه شوی نه و او بغیر د سحري نه مو روژه ونیوله. دا چې ورځې لنډې دي نو اصلا پرې پوه هم نشو. دا چې روژه ماتې ته دعوت شوې نو هلته وړلو دپاره مې او د کور دپاره مې لږ مانچې جوړې کړلې. روژې کې همداسې خواږه ښه خوړل کېږي او خوند هم کوي او دا مانچې زما خپله هم ډېر خوښېږي. د دې دپاره مې اول لږ کوچ په یو دیګ کې واچوه، یو څو دقیقو دپاره مې سور کړ چې دا ویلې شي. ورپسې مې 2 پیالې په اندازه مانچې پکې واچولې، یو څو دقیقو دپاره مې سرې کړلې. دا چې دا مانچې تیار سره شوي دي نو ډېر مې سره نه کړه، فقط 1 دقیقه مې سره کړه. بیا مې پکې تقریبا 2.5 لیټره شیدې هم واچولې، ښه مې ورسره مکس کړه. ورپسې مې یو قوطي پیروی او 3 غټې قاشقې په اندازه کانډنس ملک هم واچول. ورپسې بیا 1 پیالې په اندازه بوره هم واچوله او دم پرېښود چې لږ جوش شي. بیا پکې 1 غټې قاشقې په اندازه کیوړه واټر هم ور اضافه کړه چې دا د خوږو ته یو ډېر ښه بوی او خوند ورکوي. دا تاسو کولی شئ په همدا نوم هندي یا پاکستاني دوکانونه لاسته راوړئ. نوم به یې زه تاسو همدلته په دې ویډیو کې ولیکم. بیا پکې مې د شی بادام هم واچو، دوباره مې جوش کړ. تر هغې مې بیا 4 غټې قاشقې په اندازه شیدو کې 3 غټې قاشقې په اندازه د ام کسټرډ پوډر نه واچو
او ښه مې پکې حل کړ. د کسټرډ د مواد مې بیا شیدو کې ور اضافه کړ. یو څو دقیقو دپاره مې نور هم جوش کړ. بیا مې منقل ګل کړ او دیګی مې ترې لرې کړ او دا مې پرېښوده چې لږ یخ شي. دا چې یخ شو بیا مې کوم لوښي کې چې غوښته یوسم هغه کې مې واچوه. په سر مې ورته میده شوي بادام او پسته هم واچوله. بیا نو دا تیار شو او ځان مې هم تیار کړ او ولاړو دعوت ته. همدې سره نو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښ شوي مو وي. دا چې روژې کې تاسو سره د سحري او افطاري ولاګونه شریکوم نو دا ایډیا مو څنګه خوښه شوه؟ کامنټ کې حتما خپل نظر را سره شریک کړئ او که بله کومه سپارښتنه هم لرئ دا هم کولی شئ ولیکئ. نوره نو لکه تل هیله ده چې دا ولاګ مو خوښ شوی وي. که مو خوښ شوي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل ته نوي راغلي یاست او تر اوسه سبسکرایب کړی مو نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ښه وخت غواړم. په ځان ډېر خیال ساتئ. الله پامان.